د کابل مسافرو ژر سپرېږئ داسې نه چې راباندې شپه سي. ویا ناجانې راکړه راپورته دې کوم یسکه زه خپله پورته کېږم. یسکه د ماښامې لرې شه. سمه ده. دا څنګه باغ موټر دی. یسکه شوده مه د ماښامې. سمه ده. ویا مسافرو وروڼو د چوکۍ کمربندونه مو وتړئ. داسې نه چې د چوکۍ څه شواز شي. شدابه د موټروان خبره دې واورېدل چې څه ویل. راسه کښېنه کمربند دې وتړه چې به لاره کات کوو. ژر کوه. ویا ناجانې کمربند یې چې شوی دا خو په صداشتات دی په دې کې عامو دې سړی ولې شو. نارې ولې وایه څه خبره ده؟ ویا هېڅ خبره نه ده یاره مه وارخطا کېږه. وارخطا څوک دی؟ ولاړ څه په چوکۍ کې دې کښېنه او خپل کمربند وتړه. سمه ده. پسه دې را پرې کړله بنده. لکه د فوټبال ګیم یې پلا پر اخوا موشلې بیا پر دې خوا موشلې. ګرده مسافر دې په تکلیف کړي دي. راسه دلته کښېنه ارام کمربند دې وتړه. راجانې خو ته خبره یې چې زه 140 کیلو یم دا کمربند نه تړل کېږي. پرېږده دا موضوع پرېږده ډېرې خبرې مه کوه. اوس یو هوښیار سړی خو هم نه یې کمربند دې وتړه. ویا زه باندې نه کوم خو نه تړل کېږي. څه بیا کل انسان یې خو دا کمربند دې وتړه نه دې م دغه درته وایي. کمربند دې وتړه. ویې موږ ته څونه ډېرې خبرې کوه. خدای فضل پر موږ باندې وسو. ټوله جوړ روغ یاست. ویا کومک مې وکړه جانه. بیا کله انسانه ولاړ شه. په تا خو هېڅ نه دي سوي. ویا دا کمربند به ژر وتړم. داسې نه چې بیا یو ډم بم راسي. غلطي مې وکړه ناجانې. آفرین شدابه د بازار وخت کمربند وتړې. په دواړو سترګو تا شوه ویمه ناجانې.